د درونټې د بند اوبو که له یوې خوا یې خلکو ته کورونه روښانه کړي، له ښکلي طبیعت او تازه هوا سره یو له هغو ځایونو څخه دی چې د ځایي سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی. د ننګرهار ولایت اړوند د درونټې سیمه چې طبیعي ښکلا لري، په دې وروستیو کې د خلکو پام ځان ته اړولی او ګڼ شمېر خلک او کورنۍ هلته د تفریح لپاره ورځي. فریدون دی، د سرکیان راغلی ما چکر ته دلته خو پوره خوند اخلم. دلته چکر ځای تفریحګاه دی، ښه ځای دی، دې لپاره ټول نړیوال دوستان راغلي چکر لپاره دلته. په یاده سیمه کې چې په سلګونه محصلین هم ژوند کوي، خوښ دي او وایي چې د تفریح او مطالعې لپاره همدلته راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې امید ده، یو تن محصل یم او راغلی یم نن د جمعې ورځ. دلته ډېر محصلین د چکر ځای دپاره راځي او دا یو تفریحي سیمه ده، ډېر ښه ځای دی تفریح دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عزیر د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل د درونټې ساحې ته په چکر باندې راغلي یو. دلته اکثریت وخت نه یوازې چې چکر ته راځو موږ، بلکې دغه سیمه ډېره ښه جوړه ده د مطالعې لپاره. زیاتره محصلین دلته مطالعې ته راځي. دې سیمې ته نه یوازې د ننګرهار اوسیدونکي بلکې د نورو ولایتونو څخه هم خلک د چکر او تفریح لپاره راځي. د درونټې سیمه ده او دلته تقریبا ډېر خلک چکر ته راځي او زه خپل هم یګان خبر د لوګر د محمد اخي ولسوالۍ څخه راغلی یم دلته چکر ته او دلته ډېر بشپړ خلک د څلور د ولایتونو د درونټې ډنډ لیدلو ته راځي. په ننګرهار ولایت کې دې ته ورته نورې زیاتې تفریحي او سیاحتي سیمې شته، خو که چیرې د دولت او خلکو لخوا ورته پاملرنه وشي نو نه یوازې د هیواد داخلي اوسیدونکو بلکې د زیات شمېر بهرني هیوادونو پام به هم ځان ته راواړوي. عصمت الله وصال، ننګرهار.